تازه ومایم خبر د امر بالمعروف نوی قانون د یوناما مشرې خپل پیغام کندهار ته وړی و. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست نن ورځې تازه ومایم خبرونو ته. ګرانو دوستانو پوره جزئیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کندهار ولایت مطبوعاتي ادرس وایي په افغانستان کې د یوناما دفتر مشره روزا اوتنبیایوه کندهار ته تللې وه او هلته یې د طالبانو مرستیال والي سره لیدلي دي. نوموړي غوښتل د امر بالمعروف نوي قانون په تړاو د طالبانو مشر سره وګوري، خو غوښتنه یې نه ده منل شوې. بیا د کندهار والي حاجي صاحب سره ورته د لیدنې ویل شوي و چې کله اوتنبیایوه کندهار ته رسېدلې نو نوموړي هم ورسره نه دي لیدلي او مرستیال والي یې ورته استولی چې که څه هم وړاندیزونه لري باید له دغه شخص سره یې شریک کړي. د کندهار مطبوعاتي ادرس بیا د لیدنې موخه له مرستیال والي سره په کتنه کې د نشه یي توکو پر بدیل خبرې کول ښودلي دي او له یوناما څخه غوښتل شوي د هغو پروژو تطبیق ته باید پاملرنه وشي چې د خلکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. ګران دوستانو دا و د نن چمشه ویډیو تر بیاخې چارې ښه وخت.